د جاپانیانو مجیبه زندگی ده د غړۍ نه واله تر غاړې پورې دی ایجاد کړي د سایکل نه تر سپیسه پورې هر شی دی ایجاد کړی دی او هر چیز دلته کې ماشینی دی هر چیز د ټکنالوژي محتاج دی څه قسمه تکلیف بظاهر نشته دی هر چیز د بټن په طاقت او د بټن په زور باندې دی ظاهر په لحاظ هر جاپانی په مزو سر دی هیڅ څوک پکې بیروزګار نشته هیڅ څوک پکې غریب نشته دی هیڅ څوک پکې بې تعلیمه نشته دی هر قسمه سہولیات دیو ته میلاو دي که په ښار کې دی که په بانډه کې دي که واورې کې ګوره په جاپان کې هر شي سہولتونه شته دي نو د یورو خبرې کړې دي خپلې خبرې کړې دي په جاپان کې نو ته هر شي بټنو په ذریعه دی چلیږي نو او صرف د زړه سکون پکې نشته دی نو راځي دا ویډیو ګورئ د یورو خبرې کړې دي خپلې تفصیل سره خبرې کړې دي شکر چې موږ مسلمانان یو نو راځي دا ویډیو ګورئ بټن په طاقت او د بټن په زور باندې دی ظاهر په لحاظ هر جاپانی په مزو سر دی هیڅ څوک پکې بیروزګار نشته هیڅ څوک پکې غریب نشته دی هیڅ څوک پکې بې تعلیمه نشته دی هر قسمه سہولیات دیو ته میلاو دي که په ښار کې دی که په بانډه کې دي که واورې کې که ګلۍ کېږي که توپان راځي او که سیلاب راځي دیو ته څه قسمه تکلیف نشته دی دا خو موږ ته په نظر باندې راځي خو د سروې مطابق په دنیا کې دویم نمبر ملک جاپان دی کوم ځای کې چې خلک ډېرې خودکشۍ نه کوي او سالانه یې په کال کې د 50,000 نه ول تر 70,000 پورې جاپانیان خپله زندگی ختموي زندگی د ختمېدو وروسته صرف سبب چې کوم دی بیروزګاري نه ده غربت نه دی بیماری نه ده بلکې د کار بوج دی او دا خلک د زړه سکون غواړي او د زړه سکون دیو ته په دې څیزونو کې نه میلاویږي سیلابونه پرې راشي هر څه یوه میاشت بعد بیرته هغه روډونه د دې هغه بلډینګونه واپس آبادي خو دیو ته د زړه سکون نشته هر یو کس واده کوي خو د واده نه پس دیو تنها زندگی خوښوي حتی چې د طلاق دپاره یبانې خلک ګوري چې په څه خبره باندې یو بل نه جدا شو منګه په جاپان کې سرکاري مذهب شینټو ورته وایي شینټو نومې مذهب دی په هغه کې زیات طور باندې د نور عبادت کیږي او کامي یو خدای دی نعوذ بالله چې دیو په ایمان ساتي او دیو د هغې عبادت کوي د بود مت پیروکار پکې هم سیوا دي خو سرکاري مذهب د دیو شینټو دی او شینټو د جاپان نه علاوه په بل ځای کې دا مذهب نشته دی دا د دیو هغه کامي نومي بګوان دی چې د دیو عبادت کوي او دې ته طریقه کار دا کوي چې بس 2 ځل ورته راښکته شي 2 ځل پړقې وکړي او بس د دیو عبادت پوره شو نو جاپانیان د دومره تعلیم او د دومره ټکنالوژي باوجود ولې دومره پریشان دي ولې خلک خودکشۍ نه کوي ولې خلک چې کوم دی خپله زندگی ختموي او ځنګل ته ځي په دنیا کې واحد ملک دا جاپان دی چې یو ځنګل دی پکې چې خلک هلته خودکشۍ دپاره ځي او بیا پولیس پسې ګرځي او هغه مړي وله راټولوي او خښوي هم نه بلکې مړی وله وسیځي او بیا د هغه ایره په یو ځای کې کیږدي او په هغې باندې بوټی ودروي ځکه چې د ځمکې کمی دی په جاپان کې قبرستانونه نور نشو جوړولی نو په هغه ځګي باندې په کوم ځای کې چې دا ایره خښه کړي نو په هغه ځای باندې یو بوټی ودروي په بوټي باندې د هغه مړي نوم ولیکي یاد ساتئ خلک دا خبره کوي چې ګنې اسلام او ساینس ځان له ځان لدي نه اسلام څوک د ترقۍ نه منې کوي خو کومه ترقي کوم ساینس کوم ټکنالوژي کوم تعلیم چې انسان ته د الله پهچان ورنکړي د خالق پهچان ورنکړي نو دغه ساینس او ټکنالوژي او ترقي نه ده بلکې دغه بربادي ده د دې دومره علومو باوجود چې دیو د ځمکې نه تر اسمانه پورې هر ځای ته ورسېده خو دیو تر اوسه پورې خپل خدای ونه پېژانده نو د دقیانوس ذهن د دیو دی که زمونږ دی مسکینان غریبانان د سکون په تلاش کې دي او سکون الا بذکر الله تطمئن القلوب الله جل شانو د اسلام په مذهب کې خو دی زمونږ دا ټوټه پوټه مونځ الله جل شانو په کې څومره خوند دی خو دی چې 2 رکعاته مانځه کې مونږ له څومره خوب راورسېږي الله جل شانو د نعمت قدر مونږ ته نصیب کړي الحمدلله علی نعمت الاسلام الحمدلله اوس په جاپان کې مساجد جوړ شوي دي دا غ ځنګل دی کوم ځای کې چې خلک خودکشۍ نه کوي مساجد جوړ شوي دي د اسلام دعوت پکې روان دی الله دې مونږ لم توفیق راکړي چې د خپل دین ښایسته دعوت ورکو او په خپله په دې خپل دین باندې روان شو الله یې د عمل کولو توفیق پرې راکړي